دوستانو سلامونه. که غواړئ چې بعضې مهم فیسبوک پاڼې یا همداسې فیسبوک اکاونټونه چې دي له ځانه سره پین کړئ، یا مثلا کله چې تاسې د فیسبوک سرچ بار ته ځئ نو هلته تاسې په لومړي سر کې پیدا کړئ. هغه لپاره تاسې خپل فیسبوک خلاص کړئ او بیا هلته سرچ بار کې دلته تاسې یې ډول ډول څو دانې دلته تاسې لیدلی شئ چې مختلفه صفحې دي یا فیسبوک پاڼې دي. نو زه غواړم چې دلته یو څو دانې صفحې چې ماته په کار دي هغه زه ځان سره پین کړمه. نو تاسې به په دې هره صفحه چې غواړئ پین یې کوئ یا په سر کې هغه کوئ. نو تاسې د هرې صفحې مخې ته 3 ټکي چې ولیدل، مثلا تاسو یو د ډیلیټ که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، ډیلیټوی هم شئ د سرچ بار نه. نو زه غواړم چې دغه صفحه پین کړمه. دلته یو خبره هم په پام کې وي چې you can only pin 3 searches at a time. نو تاسې یوازې 3 دانې 3 صفحې یا 3 اکاونټونه کولی شئ چې د سرچ بار په سر کې پین کړئ یا استنجاق یې کړئ. نو فعلا زه دغه صفحه پین کوم. نو تاسې دلته لیدلی شئ چې دغه صفحه په سر کې راغله. همداسې غواړم چې دغه all cricket information دا هم هغه کوم. نو پین د سرچ دې باندې دا دوم نم هغه کې راغله، دوم هغه دا اضافه شو. تر څنګ یې غواړم چې یو لرنا پښتو دا هم له ځان سره پین کړمه. نو ګو تاسې لیدلی شئ چې هر کله زه چې کله هم سرچ بار هغه کوم هلته به تاسې لیدلی شئ چې دا به په سر کې همدلته وي. نو زه څلورم هغه انتخابوم. هلته ګورئ تاسې د پین د سرچ دغه اپشن غیر فعاله ده، یعنی موږ چې کله پې کلیک هم کوو نو دا به نه پین کیږي. نو یوازې تاسې په یو وخت باندې په سرچ بار کې کولی شئ چې 3 دانې صفحې یا 3 آیډیانې وي، هر څه چې وي تاسې پین کړئ.